د لوی اختر د خوشحالۍ منځلو لړ کې بنو سره اړوند بکاخیل منډۍ کې د وزیرستان زلمی او جانیخیل بکاخیل کرکټ ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه شوه چې د بنو افار بنو او شمالي وزیرستان په ګډون د لرو پراتو سیمونه خلک د لوبې کتلو د پاره راغلي. په دې موقع د وزیرستان زلمی ټیم کپتان احمد الله وویل په خاصه توګه شمالي وزیرستان ځوانانو د پاره دغه رنګ لوبې ډېرې خوندورې او ګټورې ثابتېدلی شي چې نه یوازې د اختر د خوشحالۍ په موقع دغه رنګ لوبې کول پکار دي بلکې اکثر د دغه رنګ لوبو مواقع او اسانتیاوې ورکول پکار دي. وزیرستان خلکو د پاره خو چې زیات فیسیلیټیز دی ته د کرکټ او د نور د سپورت چې کوم غدي مقصد مهیا شي ولې چلته کې اسه هم خلک په ټینشن کې دی غړنګ وي دي کنه وطن رنګ شوی دی کنه خلکو کې ټینشن دی کنه مقصد وطن کې اوسم یا خلک غبراو شانتي چې داسې نه چې بیا داسې حالات راشي چې مقصد مونږ د کوم درې کله مخ کې تیر کړل کنه چې داسې حالات بیا خدای دونه کې چې راشي کنه نو دی وجه سره ځوان چې بیا د خلکو سوچ کوم دغه بیا مقصد دې غنا راو ایوي سایت تر واوړي کنه. په دې موقع د برادیر ایډیشنل کمشنر او د نارت وزیرستان ویلفیر اسوسییشن کوارډینیټر ملک دلنواز خان وزیر وویل د دغه ټورنامنت د جوړولو نه د دوی هدف نه یوازې د خوشحالۍ په دې موقع خلک راغونډول او تفریح ورکول وو بلکې په ځوان نسل کې تعلیمي شعور را بیدارول او خپل ذمہواری ورته په ګوته کول دي. ټورنمنت نو هدف یو دا و چې یاره یو د اختر کې د خلکو تلک د خوشحالو یو غور کو موقع چون کې په دې علاقه باندې ډېر بد حال تیر شوی دی نو مونږ وایو چې ورسره د خلکو ته د خوشحالۍ مکم ورکو چې د خوشحالۍ اظهار وکړي چې کوم ملکونو کې کوم علاقو کې وي چې د کلونو ګراوندونه آباد وي نو هلته کې هسپتالونه چې کم هغه ویران وي نو دې مونږ دا غم ورکوو چې یاره دا یوه هیلث اکټیویټي تاسو په کیلم کوئ او ورسره د خپل صحت هم خیال ساتئ او دې نه علاوه صرف کیل نه کیل سره تاسو خپل تعلیم ته هم توجه ورکړئ. په آخر کې د یوې خوندورې لوبې نه وروستو په ټاکلو لسو اورونو کې وزیرستان زلمی د جانیخیل بکاخیل ټایګر د 120 نمبرو په مقابله کې په 15 نمبرو سره وسوسېدو او دغه رنګ دغه دوستانه او اختریزه لوبه جانیخیل بکاخیل ټایګرز وګټله چې وروستو دواړو ټیمونو ته د ملمانو په لاسونو باندې ټرافیانې او نغد انعامونه هم ورکړي شول. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بکاخیل بنو.